أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. ندوس د سورة بقره د 19 آیات څخه دی. نو مخکې تر دې چې کوم مضمون تیر شوی و خو د منافق مثال دی. خدا سوي چې منافق دوه قسم وو. یو هغه منافق وو چې هغه په خپل کفر کې دغه سیمیخ ولاړ دی چې توقع دغه نزن کېږي د اسلام خاطر راسي. نو الله پاک داسې ویل چې ذهب الله بنورهم، الله د دې سرونه واخسته وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. بیا ول صم بکم عمي فهم لا يرجعون. ذلك ګونګي، ذلك روند او دالک کون دا دغه رقم شي هیڅ کار نه ځنی اخته کېږي د اسلام لپاره. اوس هغه دوهم قسم منافق د لپاره مثال پیش شي. د منافقانو دوهم قسم هغه چې هغه داسې د اسلام او د کفر ترمنځ متردد دي. یو څو ګامه د اسلام خاطر واخی بس ښه کلمې وشيان وای بیرته بیا نو پېښ په د خپل ځړ کې اریان دي، متحیر دي. دا صبر خو په ځړ کې سم دم کلک پر کفر باندې ولاړ دی، په ځړ کې متردد دي. نو د دې مثال څه رقم دی؟ الله تعالی داسې مثال وای لکه یو سړی چې د شپې په سفر رواني، په د شپه مور سره ذکر کړو، شپه تاریکه ده کنه، ورسته وریځ پیدا سره کم دا ګرنی ورځ د سفر له اوړي لکه تل تکان داشي نه یم ورځ څو لکه پوپ پرتای. نو دا ورځ هم تاریکه په زیاتې ارشدا دغه چې باران پروسي، باران چې په خپل ځان کې د فضا ساس کې ونسي، یو څه ساس کې د اخوره وري او څه په مزه کوم شي برته انعکاس کی خپل د هوا نور په خړه پړه کی. نو پر د ډیر تاریکی راځم وسو. یو تاریکی د شپې د شپم تاریکه، بل د ورځې تاریکی د دام تاریکه، بل د باران اوره د چې فضا خړه پړه کی تاریکی د دام تاریکه. نو پر د ظلمات اوس دغه سړی چې دی په سفر روان دی په تور شپه کې یا پلا په باران کې چې بیا دی هغه تنا هم پیدا سي، برېښنا هم پیدا سي. تنا هغه بد ټکهار دی، ټکاری خو اوس موږ ستړي کولونه دغه تناوی نه جوړې د بارانونو اعلان کړي د جماغ مو ته پر دغه رقم غټ درز وکي ته جوابم وچاو دي سړي زړه کوګل وکړ. نو دغه تناوی په پسیس برېښنا بیا دا رقم برېښنا تیز پر روان سي چې ارپلا د اسماني بجلی پرایله کې د سترګې چې دي سړي چې جځنی یو سبا شو کورسي برخه د سترګې پټی کې د اسماني بجلی رونام دونه تیز لکه د ویل غسړي سمورته کتاینس. وسنو دغه سړی چې په دغه تاریکی کې دی غواړي چې لار وي
منه پر لار باندې ولاړ ستګ وکي نو دا برېښنا چې اوس خدای یو څم ځکه ځای ویني د لاس قدمه خېکین سو چې دغه ځای خو خیریت قدمونه واخلي اخواته بیرته دریږي وی خو برېښنا چې مړه شي خو د دستور بوجي دغه هغه زوړ الپرود دی اوس سم دمه طریقې هم سړی لار وړای سي دا چې پلارونه پرایله کې به بند کې لایدا کې به بند کې دا خبره انسان ته مشکل پیښي نو دې درې څلور قدم اخلي او بیا بیرته دریږي او د اره پلاچ د تنا ټکهاري سي بره د ټکهاري زړه د کوګله کاج بره د ګوچ چې دي په غوږو کې ونشي وسونه د ګوچ خو ګرځه په غوږ نه کیږي خدا د ګوچ سر نه کیږي مګر الله پاک دا سړی دونه وامه خستې دي چې واسي د ګوت د طبيعه په غوښ چي منه مغزو ته زموږ رسید وامه څخه داره کوي نو اصلي خو سر دلته په دغه کې مګر الله ګوچ ذکر کړي وای دغه سړی چې دی وس په دغه برېښنا کې د اولاد صفات الله عز وجل وای دغه منافق داسې مثال وس په دغه مثال کې چې موږ پیش کې ګرځو په مثال کې تطبیق باغواړي خودل ته لاروي پیدا شو لاروي چې دی هغه په تاریخي کې دی تاریخي پیدا شو هغه برېښنا ور سره د ټکهاري ور سره دی په برېښنا کې دی لکه نار ویني او د ټکهاري څخه د تنابه دار کم په وام کې دی چې ګوت د بیخ په غوښ چې دار کم شي دلته څنګه تطبیق کوي په منافق کې داغه بیا داس د منافق ګوا لاروي دی ګوي چې سفر کې د ژوندۍ خپل ارچا د یو سفر دی نو د ژوند کې رید د اسلام دین ګرځه په مثال د باران دی د آیاتونو چې نازلېږي د الله عزوجل د طرفه د اسلام دین رحمت کی سراسر ګوي کې باران اوري مگر هو کې تاریکی به د تچشي کې باران خو پیدا سو سړی خدا دې پیدا سو تاریکی د منافق په ځل کې هغه خپل خواهشات دي د خلک چې اسلام ته نه راځي خو در خواهشاتو نسکره در نور اسلام کې څه خو پرتا ده دلته خو اسلام کې وای زنا حرامه ده د اوا ورته کیږي په اسلام کې بد نظری حرامه ده د اوا ورته کیږي په اسلام کې بل منځي حرامه ده خو د اوا ورته کیږي د لاس نه کیږي خدا مشکلات ویني نو د خپل د زړه شبهات او شکوک چې اسلام پر زعامت دي هغه د لپاره لکه تاریکی دا رقم هغه د لپاره ظلمات نو د په تاریکی کې وای روان دي غواړي چې تا په دغه تاریکی خبران مې دروښه چې د اسلام دین دی دلته تناوی هم په ګډي دي او په دې دغه کې چې دی دا برقم په ګډي برق د اسلام د فتوحات دا چې یو پلا کامیابی سی پلانې شاري ونی وی پلانې پسونی د اره وایله کې برښنا چې ورته وکي د تم پیدا شي هغه د عقل کارو کې چې په خدای چې پر حق دین دي ته ګوره او په خاجل اسه دا شارونه دا برښناوي چې پر درایل کېږي برښناوي چې رایلس وي بس د ستې اسلام نو کې خوان ور کې اسلام په جن باندې سرګرځي توجه پیدا شي چې راځه سم د اخلاص کلمه وای دا جن حق مګر تناوي خون پکشي تناوي نو بیا دادي چې د اسلام شاق احکام چې جهاد نظر باندې فرض دي کې جنو وکړه بارونو بیا د وجخ تجویز دا د الله تر په تهجد چې بیا د ګناکار تر روان دي د اړ یو پر د باندې لکه ټکه چې سیدا کې درک چې او وای دا خو نو کې جنو وکړه بار به بیرته د وجخ تجویز دا ټکی دي د دې ټکو دغه آیاتو اورول دی نه غواړي دغه نه بد پر لګیر د عذاب آیاتونه یا د ګناکار آیاتونه چې بار غواړي چې دا ګوتې ګر سره په غوړو چخنی اوریدل وسبول چې په خپل محول کې وینو دا مثال خو عین د ځواب مغله کم نه دی خدا خو منافقان چې دي منافقان عملی دي عقیدوي نه دي دا به مستسپیک لري چې منافق دوه قسم دي یو دغه کافر منافق دی یو په د مسلمانانو کې منافق دا عملی دی عملی منافق څه معنی دغه چې په ځکه کې اوسو په لټیز مړی سم ایمان لري خدا د ایمان مسلمان دی مؤمن دی مګر دا ظاهر اعمال د ایمان سره برابر نه دي نو دې ته عملی منافق وایي به عقیده دي برابر ده عمل د عقیده سره نه دی برابر زنا روا بوله پکښ ولا دغه ناروا بوله پکښ ولاړ کوي نو خو عمل دې کوم دي د عقیده سره برابر دغه مشکې مثالونه راوای دا د عقیدوي کافر چې په عقیده کې پټ کفر پروتي ظاهر اسلام ښکار کړی دی نو ما د عملی منافق کافر نه دی مؤمن نه دی د اسلام دغه احکام پر دغه کترند دغه سباقي کې چې ملای بیانې بار د سی په محله خبر دا زیاده ور وزو توج په واځ د قران کوم ځای بیان خو چې ارزه په شرا واخلم په پاکستان او برز دا زتایا د منځو برګه صفه ته کول پښونه به بیانو نو ګور چې پر مسلمان باندې چې ما عملی منافق دی بد پر لګیږي د کافر د پاره اړیو در تنابته برابر هغه مثال خو په یاد شي هغه دغه دوام به ګوت په غوږ چخل پر دې ام بار دغه برای چې نه می اورېدل دغه آیاتونه ما وایز دا ګناه ده د زنا ده د پلانې دي بار څنګه ځان استخلاصي ته چې موږ کافرانو اشتراته کوي وشو ته چې کافر نه خو مسلمان خو مسلمان د بار قران کریم نازل شوی دی دا مثال چې څه وسواوره دی چې الله پاک د منافق دغه سی بوله هغه رونه چې څه هغه د اسلام فتوحات
هغه دغه چې هغه باران د اسلام د دین دی چې نازل دی په دغه فتوحات ګډ سی په باران کې تناوي ورګړي د لار ور معلومیږي د شوق پیدا کیږي لار نو کوي ویني ولسکام چې نو کې اسلام ته نږدې شي مګر خپل خواهشات هغه ظلمات دي چې هغه لږ نو کې د اسلام هغه کامیابی چې بیا ور بل ورځ خبر برای دوغه نه لپاره شیدان کړو مزکه په وینو دی لړل او دا سیمړي پراته د لپاره خپل شبهات برته پر غالب شي چې او ته ګور کوم دي چې مخته لایسي هغه د عقیده خو د مخم حق نه وسامه دم د اسلام پر حقانیت دا چې واوري شبهات را ډیری سي بار د ایج برته په اسلام کې تاګ نه کی نو دای فرقې دا غسه دوه جانو درمانسته که کامیابی را له د دې خواته اوا کیږي که کامیابی نه را له برته چپ پر ازای باندې ولر دی علاوه که هغه د باران سړی وس ترجمه ته تشي ګوري رب ته د مقابله سره څنګه سوچ د دوه امید د منافقانو مثال دا ولې د خویر سوی او کسویبن علاوه یالک باران صیب باران ته ویل کیږي نو دلته خو ته د منافق مثال وای منافق نو لکه باران دا رقم دی دلته مضاف غواړي تفسیر پر اصطلاح باندې او که اصحاب سیبن یا لکه خاوندان د باران اباره خوندان منافق دی لکه څنګه سول کاغه د باران خاوند نو دلته خو ظاهر او کسوی به السوی دی علاوه لکه باران نو منافق خو چې دی سړی دی د باران پر رقم دی یا لکه هغه د باران خاوند دی د هغه سړي پر رقم او کسوی بن یا لکه خاوندان د باران چې دا باران د کومه ځای سي من سمای د اسمان د طرفه څخه نو د اسمان د طرفه چې شی راځي خو خبره سړي کې پام نشي کولای دغه باران دی د اسلام جن دا روان دی لکه باران اوري او د څون اطراف څخه راوري باران خو یو طرف نه لري د اسلام هم جن دغه رقم دی د الله د طرف راوري د لوري خواته معنا راځي فيه چې په دغه باران کې ظلمات تاریکی خو دروښل چې د شپې تاریکی د ورځې تاریکی د باران د اوبو غده ورعد او په دې کې تنا د ټکهار وبرق او په دې کې بجلی اسماني د برېښنا چې مرته وای برېښناوي په ګډي وس دغه خاوندان چې په دغه باران اختص و چې هغه د شپې دی تاریکی دی تناوي برېښناوي په ګډي نو څه چل کی یجعلون دی ګرځي ورته د یجعلون زمیر جمع دراجری واغه اصحاب ته چې صيب د مخ مشک شي شو چې اصحاب الصيب دی ګرځي اصابعهم خپل ګوتی وردا زلبم پامې کې غټه نقطه ده وای خو د ګوتو سرونه خلک الته چخي علاوه دې دغه نه بیرندو کې دی ګرځه ګوته چخي چې واسي وستر دغه ځای نو دوی چې او اصابعهم ګوت خپل دا دی ګرځي چې فی اذانهم په خپل غوږو کې جمع د اذن د اذان جمع په خپل غوږو نو دا ولي کوي من الصواعق د سبب ځخه د هغه ټک صاعقه چې ده هغه دغه چې ده ټکهاري چې سرایم داغه څه خدای بیریږي او دغه بجلی ګاګای شاته چې راسي د برېښنا سره خو ټکهاري لازم ګاګای شاته راسي شان دغه سره خرابوي دا چې وسټکه شوانه شي من الصواعق د جهات څخه دغه تناو د ټکی چې په شابان راځي حذر الموت او د سبب د ټکی ولې په غوږو باندې ګوتی چې حذر د بیرس الموت د مرګ دغه ټکی د خاطر پر د مرګ بیره راځي اوس ګر سره مړ نسم زاره مې ونه چوي ترجمه ته به کېدای شي متوجه است دی ګرځي اصابعهم خپل ګوتی په اذان په غوږو کې د دوی د څه سبب په غوږو کې چې من الصواعق د سبب څخه د چا د ټکو چې ګاګه ټکی شو کې دغه بل شاته راشي ما ټکه شواس او دا چې دا سبب ټکنو به ولې د چې د عبارت د شبير حذر الموت د جاته څخه د بیر الموت د مرګ بیر اخستلی والله محيط بالكافرين د آیات هغه مثال دا روان دي په مابین کې دا ورواچو چې والله محيط بالكافرين دا یو دغه سړی ته مثال خو د منافق را روان چې علاوه پر کافر زم محیط مکه و چې په غوږو چې کنه چې خبري واخو لاړ ولاکسي سل کاله به کوپر وکي زر کاله به وکي زمات قدرت وتاي نسي احاطه دغه جوال چې پر مسجد احاطه کړی دا شان چې ګرځي دی په جوال کې خوندي علاوه ازما قدرت پر کفار دغه شی محیط خپل قدرت ورته وشو مثال قران روان دي مادي والله الا محيط احاطه کوونکی دی بالکافرین پر کافرانو د قدرت څخه نشي غایب بدلی وثبت مثال تر ازو یکاد البرق یکاد نجد البرق چې د برېښنا یخطف املک خطف دغه د استفچا په لاس کې یو شی د پامنی راس په چا بکړه املک موږ چور بول املای بولځنی املای نو یخطفو چې املک داروش د برېښنا ابصارهم د دې سترګې معنا د سترګو دي ولې برېښنا چې پر سترګو برابر سي بل زمړه سي بر انسان ګاګا دار کم سي بر له کړون چې بس تک تور شپه سي نو علاوه دغه چې برېښنا پر دسه دی یخطفو چې ابلج کې ابصارهم د دې سترګې وجد کله ما اغضاء لهم فشوي كلما اغه وخت اغضاء چې روشنايي وکي د
دا برق لهم دی لره مشو دی تکی په دې کې روشنايي ورته خلاص کوم ځکه ورته معلومه سي برادي روان سي دا سړی و اذا وقت ازلمت تاریکس علیهم پردی چې برته برشنا مړه تاریکه جوړ شي قامو دی و دریر برابر بیا ګام نشي اخسي وای اوس په شي کې ونه لويږي بیا له تعالی خپل قدرت ته تشي چې برشنا خو دغه سي زوره ورده چې ته چې واده د سترګې به واخلي علاوه ازما قدرت بیا ګور به برشنا د چا سترګې ورنده ولایسه ولو شاء الله ولو شاء اراده کړی وای الله الله لذهب تکبه کړي ازاله به کړي به سمعين په غوږو ده دی په ګوت ځان خلاصي د چکاري څخه بیرې علاوه کزوړم چکاري نه غواړي سائقه نه غواړي رعد نه غواړي ام بسترګ ځنی واخلن ام به غوږونه ولو شاء اراده وکي الله الله پاک لذهب تکبه کې به سمعهم په غوږو ده دی معنا په اوریدلو ده دی او ابصارهم په سترګو معنا په لیدلو علاوه به اسباب به ځنی واخلن به اسباب نو کارو غړي څنګه اخلي ان الله على كل شيء قدير ان الله خو بشک علی پاک علی کل شی پر هر شی قدیر قدرتمند دی پر غشتری پر هر شی علی پاک قدرت لري اوس دا د آیاتو ترجمه شول دا بیان در وسه منافق نه دی ورغل دا فقط هغه سړی پیش کی چې دا شپه د باران دی وریاز د ټکاری دی برښنا ده دا سړی سره کم کی د ټکاری د لاس څخه د تناو د لاس څخه په غوږو باندې ګوتی چې بیري واخص چې وس مرنسم او دا برښنا چې عرب راورته وسه دی یو څو قدمه پکې کی اخلي مګر برښنا دغه نتیجه ته چوسه په ستور ګورم کې دا رقم تیزه برښنا دا مثال دی ممثل څوک چې مثال ورته کېږي ممثل له هغه منافق دی و اما درجه منافق چې د اسلام خواته نو کې میلان سته خو حق زړه ته نه دی ودلی نو تطبیق څنګه پکې کوي مال عین دغه شیان به الته جوړه الته باران چې شو د اسلام د جن نزول دی چې روان نو په دا باران کې بیا برېښناوي کېږي تناوي کېږي برېښناوي دغه فتوحات چې په هغه وخت کې پیغمبر علی السلام د علاقه فتح کول تسلیمېدل دا برېښناوي وي تناوي بعد دغه وی چې په د آیاتو کې خود عذاب آیاتونه راتله د منافقانو حالات په پکې بیان دي او دلته د اسلام د طرفه څخه بګایګه اسلام خو ګرځي مرده شلو چې ګرځي کامیابی حاصلې حدیث بخاری په یادي چې الحرب بیننا وبینهم سجال جنگ زموږ د کفارو تر مابین سولاغه ده ګایله د په وایره کامیابی حاصله کې مسلمانانو باندې پټو وباش ګای د مسلمان په وایره په د باندې پټو بس جنگ دغه سولاغه ده ګای د یو قوم په وایره ګای د بل قوم په وایره خو اخري کامیابی او بریا هغه چې هغه کېږي مسلمانانو مړ هم شي بریا د ولي خدای شهید دی الله جنت ورکړي هغه د مؤمن په لاس کې نو دغه مثال وسره کوم سو منافق را روان سو لا رويسو هغه اسلام احکام چې اسلام ورګي هغه باران دي تناوي چې هغه د عذاب آیاتونه د مسلمانانو ګایګای ناکامي چې پیښ پر تک تور شپه خپل ظلمات به دغه چیش کې د منافق خپل د زړه شکوک او شبهات هغه ظلمات پر غالب شي الته د اسلام د خوا برق نه معنا چې کامیابی نه برده دریج ګام نشي اکثر چې وز پر دغه اسلام نور ودرېږم ته اسم منکر سم بلا بلار سم مخالف فتوحاتیم ختم سول او دا عذابونه لامره ته بیانې غړي په غړي نو دا عذابو څخه ګر سره غوښونه نه امي چې قرآن خبره و نه بري دلته غړي الته غړي چې لازم په غوښو کې را نشي دارکه او دای چې دی دا چې برښنا پر وش هغه بیا وخت چې قدمونه اخلي چې الله پاک وایي چې کلمه اغضاء لهم شوفي تک پکشي کی چې کامیابیان راسي برته د اسلام خواته بار د ایمان په راځوندې شي وجه خواته توجه راسي نو سم دم پر ایمان ولاړ درېدلې شي فرق کوي نو سم دم پر کفر درېدلې شي بس درې قدمه د ایمان خواته بیا ولاړ بیا درې قدمه د ایمان خواته بیا ولاړ الله د بل منافق مثال دغه دی کدای چې د آیات په ترجمه پر ادلیاس په مثال وو ادلیاس وس د په آیات یا ایه الناس عبدوا د رب ما قبل سره پچیش رب ته دادی خو الله عز وجل چې اول د واره د قران کریم هغه مدح او صفات بیان کوي انسانان یې درته تقسیم کړي چې درې قسمه انسانان یو صفا مؤمن چې مشو متقی ده بل صفا کافر دي چې ان الذين كفروا دریم قسم دغه چې دانو کې غامزه ډله ده د منافق دا چې بیان کوي وس الله پاک د قران کریم هغه د نزول هدف شي قران د څه لپاره نازل شوی دوه مهم هدفونه لري یو دا دی چې د الله وحدانیت او خلقو ته وشي چې دا شرک مکوي بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او خلقو ته وشي چې دا رسول نو دغه دوه هدف د قران هغه عمده دي چې وحدانیت تعالی سره زده د پیغمبر پر رسالت یقین لري د نور احکام ګرځي چې تړلې بارانو مجبور المنز بوم کې بارانو خو رسول خو درواغ نه وای نو خدای الله د طرفه سي روجا به مې رسول خو درواغ نه وای رسول هم توپیږي دا دوه مهم هدفونه سول الله اوس د درې ډلې چې بیان کړي و درو سورته خطاب کې د پسې آیات ته ګوري یا ایها الناس د سینې چې ایها الذين امنوا یواز مؤمنان د مخاطب یا د سینې چې ایها الذين كفروا کافرون
د سينو چې ایه الذين نافقوا چې منافقان ناس خلق ورکه مسلمان دین په خلقو کې را لیکه کافر دین په کې را لیکه منافق دین وجه په قرآن هدف ګرځته متوجه نو الله یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم دا چې وس دا سین ورسره تړي یا ایها الناس اعبدوا که پر ناس ودرې بیا دغه اعبدوا ویل کیږي اعبدوا تس عبادت وکي ربکم در رب تاسو الذي هغه رب خلق یاستکم تاسو پیدا کړی یاست والذین کسان یم پیدا کړیو من قبلکم چې تاسو مخه تیر شي د آدم علی السلام سره ونه بیا تر دغه وخت پورې چې د نبی علی السلام بعثت کې دی نبی کې دی خدای تیر امتونم ګرځا الله خلقی پیدا کړی نو تاسو د الله عبادت ته د پاره وکي الله پاک چې دی برستا په عبادت ته ګټه رسید لعلکم تتقون لعل شیءکم تاسب تتقون ځان وساتئ د اور فائدہ ته رسید پر عبادت باندې بدانه وای چې الله پاک ته می دوغه فائدې ورسوله دوغه نه پلونه می وکړ داسې می روزه وکړ داسې می جهادونه وکړ الله دا خو ستا فائدہ ده ګټه کته ته راځي عبادت سما کوي ګټه خپل پر اخلاق ګټه چې د تقوا معنا ځان ساتنه د اور څخه ترجمه بیا وای یا ایها الناس ای خلقو نه مؤمن خاص دي نه کافر دي نه منافق دي ګرد ته خطاب وسو هغه د الله پاک توحید ورشي چې هغه اول هدف دی د قران کریم د نزول هغه اعبدو عبادت وکي ربکم د رب ستاسو د کوم رب خو ته فرعون بو ازر به ما بل بو ازر الله ويا هغه رب چې خلق کړی دي اوس فرعون د خدای دا وکوله د ربوبیت اوای نه کوله چې ما خلق کړی سیدی وزه د مصر د شراب یې مچ دغه تربیه از ما په لاس کې ما ته چې عبادت وکي هغه اصلي خدای خوشاله کیږي دا رقم ود دعوه هیڅ مشرک دا نه دی ویلي چې دا دنیا چې د جبت پیدا کړي یا دا دنیا چې د فرعون پیدا کړي چې خلکو شرک کړي په عبادت کې کړي دي په خلق کې شرک نه دی کړي په خلق کې د جواهر د آدم علی السلام څخه ورسې تر اوسه پورې مشرک نه دی پیدا شوی چې وسره یو اجدا جان ما پیدا کړي یا وسره یو اجدا درخت ما پیدا کړي یا د غرونو ما پیدا کړي خو څوک په دې پیری چې خار دا خو ته نه ویل شي انو دي چې شرک ګرد مر کړی په عبادتو کې د الله حق بل تور کړی عبادت او بت کړی نظر او بت کړی سجده او بت کړی دا نو خود هغه د خلق خبره راپورته کړ چې د هغه رب عبادت وکي چې خلق کړی چې تاسو پیدا کړی باران بل هیڅ په دنیا کې د سراب نشته چې هغه د خلقم د جهان کړی عبادت وکي ربکم درب ستاسو کوم رب الذي اغه خلقی یاسکم تاسو والذین اغه کسانم خلقی من قبلکم چې تاسو مخه په خوا کې رسیدي نو د دې عبادت نتیجه چې د الله ته پیدا رسید لعلکم تتقون لعل شیءکم تاسو تتقون ځان تقوادار دا معنی چې د اوره په عمل کې تبه متقی جوړ شي الذي بعد رب ته معرفي کی الذي هغه رب دا غرب عبادت وکي جعل لكم الارض جعل چې ګرځي وجد لكم سفار الارض مزکه فراشا فش ځکه تیار لکه پښ دغه سره اواره کړی د دې سره چکوره ده ځکه دا چکوره ده لکه غټکین د فوټبال ګین خو مولدل دی ګول دغه کوره د نقشه وش پښوی دلې دوی سوي مګر الله دغه غټوالي ور کړی دي چې د خلکو په ځین کې دارځي چې دغه سره دی اوار ځای دی نو اوار میدان دی دارکه زفر زم الله پښ ګرځول بل دادی مائع نه ده چې په چخ کې نه وتلې برخ تګ نه پکې کېږي خو هغه پرځه راکړل دا بل نه وته چې هغه راکړل دا بل نه وته یا دالک فراش قرار سم دم تګ دي پر کې خپل ژوند ټول ضرورت پر رفع کوي نو ځکه فراش ګرځول والسماء بناء والسماء اسمانه بناء دایم بنا ګرځول د سشته پار معنا یو لکه یو بام داسې ده اسمان خو بیا کوره ده ځکه په نس کې ولاړ ده درکم غټه کوره ده څنګه شې په دماغ کې نه راځي په خبره پوه چې څونه کوره ده 3000 کیلومتره ده چې تر اوسه انسان نه دی ځینې مشتي یو د معراج یا د مثال په تور د ادریس علی السلام هغه واقعات ما سوا چې نبی علی السلام د ملک په ذریعت لري انسان اسمان ته نشي خطای دغه لوړ دی ولې علاوه رفع سمکها په قران کې البته د اسمان بیان کی سمک د یشل ورواله ته ویل کیږي نو علاوه د اسمان ورواله په سر ور کړی رفع سمکها دا د مبالغه د څه ده ورواله ور کړی چې بلانو د انسان په دماغ کې نسرت خو بنا ده والسماء بناء اسمان چې دا الله پاک بنا ګرځولې د سشت لپاره نو دا قسم کارونه کړی پسې وانزل من السماء وانزل او نازل کړی دی من السماء د اسمانه ما انوبه او به د اسمانه نازل کړی دغه وب چې د اسمانه دی پر دې ځبنه دغه د نوې جدید عصر خلک یو سوال کوي چې براوي جمله صاحب د اسمان خو تر شي بعد اسبوبه د اسمانه اوري پتلله د تیار د ورځ وخیږه خواته باران نه لاندې باران کاغه ته نه مني
براوي جګ غره ته بدی وخېجو د پسرلی په ټیم کې د غره څوک تر د اوریځي وتلی پر هغه ځای سړی ولاړ وچه وچوبي چې راتاش پر کلی باران سوې دلته شلې بيدلی ولې خو ورځ در غره لاندې هغه وخت کې تاسو خو د ورځې څه ګوري او تاسو اسمان یادې چې وبد اسمان د خاص راځي داغه جواب دادی چې اسمان دوه معنی لري د سما یو هغه اسمان هغه چې علاوه بنامي ګرځولې د چت دی هغه په معنا سره هم راځي او سما په معنا سره د لوړ چې درتال وړي وای ما هو علاک فهو سماک هغه چې درتال وړ دی هغه اسمان دی پښتانه په خپل ځین کې په خپل محاوره او لاجه کې استعمالي تاسو په خونه کې وخت یو ځای ناست په خونه کې به یو رپی الته لوش پراتی الوش قرار سره وشو یو را شواس یک چا پر سر مش دی خلکو ته څنګه ورو اسماني ټکراله پر دی ځای اوس ته چې اسمان کړو خو در بام لا ولا کړو ور در بام لاندې دا رپه څخه شي در باندې را شواس خو ار ورته اسمان وای معنا د لوړي د خوا ټکراله را باندې شواس نو زموږ په محاوره کې هم اسمان په دوه معنی استعمالي چې هغه اسمان دي چې الله جوړ کړی دي چې چت دي چې لکه بام دار کم دي هغه ګول دي دار کم یو اسمان د لوړي خاطر کې نه علاوه او بدل لوړي څخه راځي کته و د لوړي څخه د ورېځ سره راځي دا خو د دریابو سره پورته کېږي په مسبات ګرد الله برابري وزه تاسو پښتنه کوم اندوانه جوړن کی کنه کی ابر وایو ابر شنه قرار خو خدای پکې باز خو جوړنګ سبب دی پکې خدای دا باران خو دا رقم دی هغه ورېځ معنا بخار کته سیدیګ ایشولې د جګ سرپوش چې دی برای پیغام راځي انداز کوي او تاوش چې دی خواته کې د جګ سمای سرپوش راځي خواته کې د سی په وبو را بده راستي کنه راستي کله اسمه خبره ته متوجه است هغه د جګ تاوش برته په وبو او کراڅه څه کرا شواس په پالیس کې په بده سی ویاسته وخت سمدامه په ځای چې سره شنه تکان شان ګرد لاندې خو هغه د پالیس او بچی دغه پورته سی وی مګر ماشام چې هوا پر یخ سره د مخه تاوش نه مرمدي برته په وبو وړي کاله لاندې کې ورېځم دغه رقم ده چې د دریابو د نور ولوت علاقات مر متوجي کې داسې په مر باندې د توشونه راپورته کې دغه توشونه چې پر تخته کې ورېځ جوړه سي وس دغه چې وبچ را بارې حضور وړي ټانکی غواړي رب العزت د مر په زیرا باندې ګرځي او بده دریا راپورته کې چې ار کلی ته اراده سي ملائکه امر کوي ورېځ دورې بس اله تورچ الله چې مقدار مرمیږي چې دغه باران پر ووريږي دا اسباب دي نو سمال ولې تسول او دا وبد څوک نازلي الله كتب خوريځ نازل دا اسباب دي خو الله په دغه رقم په سبب راوړي لکه اندوانه چې په جوړنګ ادا کی خو جوړنګ سبب دي دغه سینه کی چې تعالی پاک دي دغه سزما د ژوند څنګه نه راو بس دا نه کیږي کارل غواړي دا غواړي هغه اسباب دي به ترجمه ته راځم وانزل نازل کړي د الله من السماء د اسمانه ماء بين نازل کړي دي وبونه څه ګټه ده فاخرج به من الثمرات فاخرج على رئيسته به فدغ وبوسر من الثمرات د میوه د قسمه رزق لكم سلسله لپاره الله دغه وبو په زرعه میوه ستاسو د رزق لپاره راوېسته چې اوس د سره انسان دونه میوه وسلیدلې دي چې د په خدای کې اکثره په خوراک پویږي دا وسپینیږي که د غیر خوړه کې املوک خو بمولیدلې چې خو بمولیدلې چې دا نو د دې قسمه سره د زموږ په علاقه کې به مثال سل قسمه میوه دا جهان چې د میوه ډک دی په ګردو میوه موږ نه خبر نه را معلومه په بر علاقه کې به دغه میوه نه سالت به نور کې دا رقم چې ورسه اوس خو لا جهان سره سره شي د یو علاقه سابل علاقه ته سره ځغلي خو پر ټولو میوه انسان خبر نه دی الله دا کار چا کړی فاخرج رئیستلیج د الله به په د اوبو من الثمرات د میوه څخه چې رئیستلی رزق لكم استفاده نو دغه الله عبادتو کې سرخ اعبدوا یا ایها الناس اعبدوا ففایت سوی فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا رتش مگر ذو لله على فقر انداد جمع دنید د چا مثل همسر على فقط ند ولي برابرې مثل ولي ته برابرې چې د افلانې ملک خدای بدون قدرت لري وانتم تعلمون وانتم او تاسو بداس حال چې تاسو علم لري پر دې خبره باندې چې دا ګرځه کارونه الله کوي نو عبادت ولي د کبر حق عبادت به ولي د غوایي حق دی عبادت به ولي د مرد شپږمې حق دی نو بل څوک مبشری کوي خدای کارونه ګرځه الله درته کوي کله چې په خبره پوهیږي یو سړی چې د چا په کور کې ډوډۍ خوري او بارا دغه بل چاته کې صفات او خدمت بل خان کې نو خدای خان ته نه پر سر خان راکېږي زمړي غزل و پلاني خان ته وای دا اوس څه چم کوي نو خو ما کار کوم الله عز وجل ګوره جهان ما درته پیدا کړی خلق یې ما کړی دی میويز ما خوري بارانونه زدر باندې کوم او عبادتونه د غیر الله کې دا اوس انصاف دی نو خو علم لري خو عقل لري خو عبادت هم د الله حق دی ترجیه ځکه کوم خبره روشانه سو چې د قران کریم اساسي هدف څه ودوه د الله توحید او د نبی علی السلام صداقت تر دغه ځای د الله پاک توحید باندې چې نو توحید وکي ګرد انسانانو کې ویل نه یوازې مؤمن نه یوازې منافق نه یوازې کافر پس هغه دوه خبرې ته راځي
دومره خبره خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت تصدیق دی، دغه لپاره قرآن راغلی دی چې دا خلک رسول الله السلام په رسالت ومني چې د خبرې ګرد حق دی. نو رسول خو تبم دا واقعیا بل بیم کې یا بل بیم کې چې رسول نو موږ به ورسره منو، دا نشو مناله. رسالت چې یو څوک ثابتې دی به د دلیل پیش کی چې څوک مقابله نشي کوي. دلایل معجزات د انبیاء زموږ د رسول علیه الصلاۃ والسلام معجزې خو د حساب تیری کړه، کم رقم معجزې د الله رسول ښکارا کړي، مګر در ټول غټه معجزه قرآن دی. تر ټول غټه معجزه دا ولی نور معجزې چې رسول الله السلام ښکارا کړي چې کوم وخت د رحلت دنیا څخه کړي هغه معجزې ورکیسوي، مګر دا د قرآن معجزات تر قیامت پاتې ده. کته دا به کوم معجزه د قرآن شریف قربان یاسم په ماجد کې دی پروت دی. د معجزات دا ده چې الله د انسان او پیری دواړو ته اعلان کړی چې زی چې هر څونه قابل انسانان تاسو لري، شاعران لري، صحافیان لري، بل لري، راځي چې درې آیات قدر دي جوړ کړل. ترنه نه دي جوړ شوی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې چې نبی علیه السلام نبی سو، په دې وخت کې د فصاحت او بلاغت ډیر مختص لري. فصاحت او بلاغت دا یو شړې دا شعر جوړ کړي، یو څه بل دا سره شعر یې څوک جوړ لکه د رحمان بابا کلام چې د نور شاعران هم سری نشي کولای، دا فصیح دغه نشي جوړولای شي. دا چا د پاره وایي چې په فصاحت او بلاغت په یېږي موږ تاسو خو نو کدلې یو شې یو انګي جوړ کړل یا یو الک یو شی و موږ د رحمان بابا د شعر سره شبول ما په طبيعت برابر دي، یا په هغه کې کوم معنی وي درجه کوم فصاحت او بلاغت لري هغه څوک نشي په اجرا کولای بل شاعر. قرآن چې نازل سونه داغه د قرآن د نزول په وخت کې د عربو یو شاعر یو قصیده لیکي، یو قصیده لکه موږ وایي غزل، دا لیکلی و نو ګرد جهان ته د اعلان کړیو، خلک به حج ته راتله، د کعبه پر دیواله زړولې چې بل څوک زما سره همسری په شعر او شاعري کې جوړ لیکي، دا غس قصیده دي جوړ. وای کوم وخت قرآن کریم نازل سو سورۃ کوثر نو خلکو دا ولي کې برای دا بغل ته وزړاو چې دا کوثر سورۃ په فصاحت بلاد قرآن خو شعر نه دی، نثر کلام دی، ورته یې زړه د خپل د شپېراري خپل هغه قصیده اغلا کړی، یو وړل په شرمېدی برسته دی فصاحت وګړه هغه نو په فصاحت بلاغت کې د قرآن کریم اعلان دی وجهان ته او نم یو ماش نه کال نظر کاله تر قیامت پورې اعلان دی شراول. نو دا معجزه د پیغمبر علی السلام دغه سی برملا شي ده، نو چې دا معجزه ښکارا کبل څوک نشي کولای. وس کې څوک باروي یا د ځان جوړ کړی دی چې د خدای کلام دی، زه ایمان نه پر رسول د کوم خو دې چې الله خبرو ته کې د ځان جوړ کړی، خلک پر دستور ګورته چې نو جوړه کوم انسان یې بابا خو تم انسان چې پیغمبر د ځان جوړوای شي و د خدای د طرفه څخه نه دی، نو خو تیم جوړ کيو ملادر سره راوغړ عربی راوغړ عجمی راوغړ امریکای راوغړ ګرځي راوغړ درې آیات کده سره جوړ، نو چې نشه جوړولای نو ته خپل کې باید قانع چې دا رسول پر حق دی، دا د جوړ نه دی، دا کلام الله ور کړی دی. نو په دغه ځای کې وسته پیغمبر د رسالت تصدیق بیانېږي، څنګه الله فرمای وان کنتم فی ریب وان کنتم کثیر تسیاس انسانانو فی ریب په شک یاست د کوم وجه مما د هغه کتاب څخه نزلنا چې موږ ټوټه نازل کړی دی، یو انزال دی یو تنزیل دی. انزال چې په یو پلا نازل شي، نو قران کریم بیت العزت ته په یو پلا راغلی، مزکه ته په یو پلا نه دی راغلی. مزکه ته تنزیل معنا ټوټه چې څونه ضرورت دی، د دې دوه فرق وو کې د افعال باب چې انزال معنا چې په یو پلا نازل شي، او د تفعیل باب چې تنزیل لکه دا نزلنا چې څنګه سول نو هغه چې بعدي ټوټه نو الله وی کتیش په شک اسمه ما د هغه کتابت څخه نزلنا چې موږ په ټوټه نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده چې د پیغمبر علی السلام فاتو موږ په شک چې ودا د کلام دی د خدای نه دی، فاتو تشمرا تک وکي به سورتن په سورت نه کېرا دی، ار سورت دا نه درته چې بقره جوړه، دا نه درته چې ال عمران جوړه، دا نه چې مائده جوړه، یو سورت قران کریم مسل سورت دی ورلای تر ټولو کښنه سورت ان اعطینا الکوثر دی، دا موږ ته یادو تفراتو کې به سورتن په یو سوره، مگر وښه دا سورت نه من مثله د مثله دغه قران دغه کتاب ینو دا چې الله په ایمان نازل کړي چې دغه سينو مثله ته دغه سي درې کې ویل کې دغه نه عربي توري می جوړ کړ په باچ مثل د دې په فصاحت او بلاغت کې دا یو بل ترجمه د مثله دا ده چې تفراتو کې په یو سورت من مثله د مثله دغه د هزم پیغمبر ته راځي چې دغه څه داخلي راو بس چې هغه پر ټول ژوند د مکتب ته تللی دی، مدرسې ته تللی دی، خپل نوم نشي لیکلی او کلام دغه فصیح کلام دی، نو ختم یو بزګر راکاش کبره واراسه دغه کلام وای و به وای ترجمه کړای است متوجه سو من مثله تشه دا صورت راوړي د مثله دغه سړي یا دا صورت راوړي چې هغه من مثله د مثله د قران چې د قران پر کوم فصیح خنوي دغه شی راوړي. ودعوا شهداءکم علاوه تشه یوازې نه یادم چې ونه سیراوي ودعوا را وبولي شهداءکم هغه معاونین سیسمو ایدین ستسي
ته خو به یو ځای یو بل ښه تعلیم یافته لرې چې د فلاني یونیورسټۍ فارغ دي، د ادبیاتو د الاسکا فارغه دي، دا غټ غټ ځایونه چې دي بیا غټې غټې خبرې په کوي. سیدي تعلیم کې احترام لرو، خو امرا دي چې د قرآن مقابله دي کې چې په شک پکښې کې کنه که شک نه خو د ایمان پر راوړي دي. راوګورئ شهداءکم، خپل شهدا څه معنا؟ معاونین. دا شاهد نه دي چې استاد وای برای شاهد را لوخ شاهد ستا معاونت کوي. مشاهد معنا د معاون د ستا کومک کوي، پراشي شاهدیا دا کی درګټي. الله دې خو شاهدان لري پر دې خبره باندې دا د خدای کلام نه دي، د نبی کلام دی، د ځان یې جوړي. الله دې سره ولا غم د سره ولا یوازې مراد برای جوړ من دون الله چې دا ستاسو مؤیدین د الله سما سوای الله کوي زیاده الله سما سوا په نور انسانانو کې خپل انډوالان راوړي. ان کنتم صادقین، ان کنتم کچری تسیاس صادقین رښتینی په خبره دا وکړي چې دا د خدای کلام نه دی، د پیغمبر دی. نو چې نه سره وړلای معلومه ده چې د پیغمبر کلام نه دی، خدای ورکړي دی. نو چې خدای ورکړي بلا پر رسالت کې لا شک شته، نو خدای شک وتلی رسول څخه خبره خدای ورکړي چې د خدای څخه نه بلونه سم مقابله وکړي. پس الله پاک فرمایي فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا کار نه کوئ سي ولن تفعلوا او سیبین ولا کفی بیان الله شورتوای چې بیا هم نشه کوي د بیا ګارانټي چې زدر کوم. ولن تفعلوا لن خو هغه دي چې هغه نه پیراولي د تاکید راولي، موږ بره په تاکید کې وای هرگز اڅ کله ولن تفعلوا هرگز اڅ کله به دا کار ونه کوي. نو چې دا نه کیږي نو د انکار څه فائدہ ته کوي؟ فتقوا النار التي نو فتقوا تسي وبرجي النار د اور څخه التي هغه اور وقود چې په وجه د الناس خلق دي والحجاره الربدي د دې دنیا ورخه مزداري چې لګوي په وزي وای فلوزینا کشنی خاشي د سره جامه کې یانو کې ټکرانو پمبه اول دا واره خاشا ورته چې هغه لمبه وکي برنه د نور بوټي ور واخله. د دوزخ اور دغه نه تیز دی انسان په فلوزی دی ماشي د بار چې د فلوزی دی ماشي. نو چې د بارم پکښې کې سوزي ور اخستې لکه کوله، انسان پکښې کې سوزي سراس کروټه پکښې کې. نو د اصلي اور بڅ آلی چې د فلوزی آل دی لکه سوي چې الته دونه اور بلیږي د توت غټه تنای برای دا نو فلوزي دی وایچو دا مازی فلوزي اور خلا نور دی. الله وای نو بیا مقابله مکوه، بیا په قران کې نفاق مکوه، بیا راسن او سمدم د الله څخه وبېرر د اور ځان وساته. فتقوا تس ځان وساتي النار د اور څخه التي هغه اور وقود چې فلوزي هدا دی اور الناس انسانان دی والحجاره ودبري او دا ور د چا د پاره دی اعدت للکافرین اعدت د اماده سوی دی د وخت سره دوزخ وسله جوړ دی د سنري چې بیا په ورځ قیامت خلق راپورته سي الله ملائکه ته چونه سي دوزخ جوړ کی ور بلکې خلق ور اچو یا اعدت اماده سوی دی د وخت اماده باش ولاړ دی بس ور نه مړ کیږي ګرسره للکافرین د فاره د کافرانو کته شو د دوزخ ور نو چې وختي بر سوی دی ولې نه مړ کیږي. خدا بټی ته خلق یو میاش قدر ور واچي برش پر میاش ور پکښی کې نه مړ کیږي لاس نه وړ کیږي. نو دوزخ الله بل کړی دی هغه 3000 کال وای اول واره چې ور پر بل شو بیا دای چې هغه سورس بیا زر کال نور بلسو بارنه بیا دای سپین سو ورسته چې زر کال نور بلسو په سپینه څه په تور کې واوښتي دا اور تورې د ډیری چیزې څخه ګرځره. نو 3000 کال چې اور ولګي بیا د مړ کېږي بیا نو ملائکه ورته ولاړ دي چې تازه کوي. نو دا اماده سوی د کافرینو د فرد د اور څخه الله پاک ځان وساتي. خلاص خبره سره ووتل مو په سبق کې نن څو خبرې وکړي. یو د دویم نمبر منافقان مثال الله پیش کړي، دویم نمبر هغه چې بارے ول اسلام چې نو کې اوا کیږي کفر کې ما واکیر بس په اخواته بیا کې اخواته هغه اول منافق نه دي چې ټینګ پر خپل کفر باندې ولاړ چې خپل رئیسانو ته ولاړ ولستامل ګرم ولاکه مزنیواړي په د مازی پسخاند یا هغه جلا او دا جلا منافق. تر هغه ورسره د قران کریم د نزول دوه هدف موږ وټاکل. د قران کریم خو احکام خو ګرځي د قران دي، خو مهمه خبره اساس د دین ویډیو د الله وحدانیت ول د پیغمبر رسالت. نو اوله بره وحدانیت ته ګرځي انسانان را دعوت کړ. د دې قسم انسانان چې درسي وک منافق او مؤمن او ک کافر چې راسي د الله عبادت وکي او د الله سره شرک مدروي. دومره خبره د پیغمبر د رسالت و چې دا ته نه مني د رسول لپاره معجزه برابر د معجزه پرې شو دا معجزه الله را پوښ په چې دا قرآني معجزه ده اله یوم القیامه ونه سکینه مني چې ودا د خدای له طرفه څخه د نبی خپل د ځان یې جوړي د خدای له طرفه څخه نه ده نه مني. نو ونه ستم یو صورت کا درجو کې نشه جوړل او ولا جوړه ملاقات کې جوړوي خنه نو بیا اله مقابله مکه الله وجدا اور څخه چې هغه اور کې انسان او دبري د فلوزي په توګه کاری خدای دې ور ځان وساته معنا اوس پر الله باندې هغه د توحید شایعه ده چې اشهد ان لا اله الا الله د پیغمبر علی السلام د رسالت شایعه ده شو اشهد ان محمدن عبده ورسوله دا گواهی ورکړه د ورسه بخلاص. نو الله عز وجل دې د نفاق سره وسات الله حکم د نبی علی الصلاه والسلام او د الله تصديق وحدانيتكم واخر دعوانا